الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، یو خو مخکې درس چې کله ملګری دې سره راځي، کوم ملګری چې هغه مزګزار دي دغه د مخ سره ډېر احتیاط پکار دی، د شنه چې په نیت د ثواب باندې سره په عذاب کې گیر شي. چې کله هغه ملګری پاره غیدل دغه نور سره د مخ ځای له حرکت را کول. دغه پر خبره رسیدلې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان ابن عفان تشکیل کې مکی مکرمه لا چې لړ شدري خبره د خلکو له وکا یو ضعفا او مسلمانانو له تسلی ورکا چې الله به امن راولي. دویم چې کوم خلک مشرکین دي دوی له دعوت ورکړه صحیح اسلام، او دریم د صلح بارکه د خلکو سره مذاکرات او خبرو وکړي چې عمرې لم پریدي او کنه. عثمان ابن عفان ال تورغه خلکو له تسلی ورکړه چې الله به امن راولي، او په دې مزمنس کې دعوت امرګه صحیح اسلام لا، او دشمن سره خبره وکړه د دې خبره چې عمرې له سکه زمونږ رسول الله جو کبه ناراضي، دا خبره منځ کې وشوه. هغه پر رسول الله باندې تر عثمان ابن عفان باندې ترزونه وکړه چې لکه د پنسل څنګه چتی ګړي ودا قشان زمون ملګری جامع اشو موږ دغه اقتدا کوو، او د پنسو کته کولو مسله به ذکر کړو چې دا ډېر سخت عذاب دی. رسول الله فرمایي چې د انسان سره زمونږ الله خبره نه کوي، د رحمت په نظر باندې ورته ګوري نه، د ګنا نه پاکي نه، د انسان له درناک عذاب یو د انسان د او د سماته ومنځم برباد لوی ګناه او کبیره. هغه د طلب د عمره وکي چې عمره وکړه ویلي والله قسم په الله چې محمد رسول الله عمره نه کړي او زه عمره کوم دا قطن نشي کېږي. عثمان ابن عفان لازم الله صح فقاحت ور کړو چې یو کار محمد صلی الله علیه وسلم نه کړي نو هغه به دین نه یو، هغه موږ ته دین باید ونه وایو. منځ کې هغه پاتې شو، نو خلکو کې د څه आवाज غړا شو، خاص کر د محمد صلی الله علیه وسلم معسكر کې چې عثمان ابن عفان شهید شو. ډیر خپو ځکه ان الرسول الله تقتل لكم چې استاذ دغه وجل کېږي، نو د خلکو څنګه څنګه استاذ وجل ولی سور لسیم سو مجاهدون بیعاتو کې. ابو سنان فرمایي چې اول بیعت ما وکي، سلمہ ابن اکوع فرمایي چې ما درې کرتے بیعاتو کې، اول مې وکي به په دې منځ کې بیره لمبه د جدا نه سم. رسول الله زمانه طلب وکي چې بیعت وکا، ما ویل یا رسول الله ما خو بیعت کړي، ورزه دریم سلیم وک. دلیل په دې باندې چې د تاکید د پاره د خپل امیر سره بیعت سره بار بار کولی شي، دغه بس ممانعت نه. بیعت په څو خبرو باندې یو دا چې میدان د جنگ نه به تیښت نه کوي، دویم د عثمان ابن عفان انتقام باخلو، دریم د خپل سرونه بشندو خو عثمان انتقام به اخلو تخت بر دي جن کونه. رسول الله لکه څنګه مصافحه کې یو لاس ورکول د قشم بر بیعت کې یو لاس ورکی، چې لاس استلو شو عمر بن الخطاب د خپل لاس ورلاندې کې چې ترسو د رسول الله د لاس نه مدار شي. اگر که عمر شه باول نه پوی نه وجه د داخله څنګه د رسول الله خو لره جمع کیږي. عبد الله بن عمر له ولته ورشه داخله ولې را جمع کیږي، دوی بیعت په جهاد کوي، بیا ول بیعت سره مامو کی. اذن دا خبر معلومه شو چې عبد الله ابن عمر د عمر شه مخ کې بیعت په جهاد باندې کړي، او اگر که ایمان عمر شه مخ راوړي لري او بیعت سره وعده دا د ملګرو سره وشو، وکړه چې بیعتونه اخلاص شو. رسول الله ملګرو له ویلې زید الله نه امید ساتم چې د ملګری بزمن الله ټول جنت ته داخل کی، زمنګ الله ته راضي شي. او دلیل په دې باندې چې د اهل سنت والجماعت اتفاقی فیصله ده سوره واقعه کې بیان شي چې د رسول الله څومره ملګری دا ټول جنتین دي. د ابوبکر نه ولې تر وحشت رضی الله عنه پورې. اې دې په دا مقصد نه چې الله کسان له دنیا کې د جنت زیره ورکړې شوی هم دغه جنتین دي، نور نه دي. هغه له زیره ورکړې شوی دی یو دم لکه ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علي بن ابي طالب في الجنه، عبد الرحمن في الجنه، عبد الرحمن بن عوف في الجنه، زبير بن عوام في الجنه، طلحه في الجنه، سعد في الجنه، سعيد في الجنه. نارینه زنانه د رسول الله د ټول صحابه جنتین دي.
او جنتین به ولې نه ځکه دوی د څه کارونه کړی دي چې زمونږ الله راضي کړی دی یو بیعت د محمد رسول الله سره په جهاد باندې جد ابن قیس په نامه باندې منافق هغه بیعت نه کو ځنه اخوا دی خوا کو وخت ورکو صاحب الجمال الاحمر کله چې وخت پیدا شو ریغه خو لسان غلې غلې کوم ملګر ورته ویل چې جد ابن قیس راشد رسول الله سره بیعت وکا ومړ ساسو دې ملګری د بیعت نظمره دی وکړه لټه د ډېره بهتره ده خپل کار کوي بیعت او جهاد دی لکه اکثر انسانانو وزدا خبره د مجاهدینو په خلاف کې چې دا څه مقلان دي ځان لمال غټل بکار دی بلډینګ جوړول بکار دی اقتصاد جوړول بکار دی او دا سادهګان دي چې په غرونو کې دشمن سره لاندې وتی دي دا قمقلان دی او دا دغه خبره چې کله یو سړی د مجاهد مسلمان په خلاف باندې کوي نو قران او د سنت نه معلومیږي چې دا سړی اتفاقی منافق دی د جرم ابن قیس په جماعت کې به الله راضي کی بیعتونه چې کله سره وشول دی وخت کې سهيل ابن عمر راغی عرب ور باندې ترکیش کړو چې ته وګوره شکل داخله عمره لره پر دین زمنګ د غیرت ته خلاف کار دی رسول الله ویلي ودا سهيل ابن عمر د انکار ساسو اوس اسانه بدی شو چې د بیا اخري جرګه په وغ تمام اوله یا پناه او بل رسول الله دغه د دینونو نه نیک فال ونیو مخکې موږ دا ویلو چې نیک فال جایز دی الکلمه الحسنه يسمعها الرجل یو مزیدار کلمه چې کله یو سړی واوري لکه علي صاحب له چا ویلو خبره کې مس مغنوم د سړي فلان قال علي ویتا رب العالمین په موږ باندې شو چې ته لکه څنګه چې موسی پر دشمنانو وچچ او مرحب اغلار نه پالني ولو بدپلی به په اسلام کې نشته الله تعالی چې لکه زما مخله اوس پیره زما مخله زړه زنانه را له یو ترمخ انسان راغی کې چې موږ ټکر سره مخامخ شو نه نیک پر شو بد نشته په دې مزمنس کې ابو جندل راغی شپږ مله مزل کړو چې په دې وخت کې د په کول اسونه کې کړو زولانی پرته وي د پلار ویل سهيل ابن عمر یا رسول الله دا موږ سره بیرته واپس کړي الله نبی ول تر اوسه هم لیکل ندي کړي څنګه واپس کو دا بنشي کېده هغه تاکید وکي هغه سهيل ډېر کلکش وې دې وخت کې ابو جندل و شړل ویل یا معاشر المسلمین اے د مسلمانانو ټولګه به مسوسونه بوجي دا ګوره د گمراهي په طرف باندې ماروانه ولې مې بوجي درنه عمر ابن خطاب یې دومره جذبه کې راغی د خپل تورې د مخه وړاندې کوله او د ورته ویل چې د کافر انسان د وینې د څه د لکه د شپې ماناس مانه د توره والو د خپل د پیوشه به ایمان دی دا یو په خپل باندې زړونه شو او یې په دې مسله باندې دماغ خلاص نشو رسول الله ورته یا با جندل اصبر واحتسب فان الله جائر لك ولاصحابك فرجا ومخرجا صبر کا وسمن الله تعالی امن راوړي او صاحب دې ملګرو خو بیرته ور سره لاړو لیکن په دې باندې وښو چې شکر به راځي نه اگر که رسول الله تاکید او ترکیز په دې خبره منو چې راځو به دویم په دې خبره باندې چې تاسو ملګری راځي موږ به نه درکو خو کس موږ ملګری درتله دا برا کوي عمر شبي دا خو نه منو اې دې ظاهري موږ تاسو تاوان معلومیږي واقعي نفس امر کې خیر دی د مسلمان ملګری چې د کافر په خوا کې ودر دنیا خو بې ایمان شو کافر شو موږ پیڅه مرتد موږ څه کو چې غزان لراولو درېمه ویل د صلح بدر لس کالو پوری او سلورم ویل چې کوم ملګری تاسو بڑاله کې داخلي کې غویم داخلي دي شو کوم بڑاله کې څوک داخلي کې دام داخلي دي شي د محمد رسول الله په تایید کې بني خزاعه او درېدل او د کفارو په تایید کې بنو بکر او دیم ویل چې بده کې ارجماعت په ارشا باندې برید وکړي صلح ماته او روان کل کرازین او درې ورځې به تیروي او د توري بری په دې ټیکو کې باندې کړي رسول الله سیدا صبر وکړي علي بن ابي طالب لیکل کول بسم الله الرحمن الرحیم شولی کل نو سهيل ابن عمرو ویل چې دا رحمان او رحیم ته وران کمر رحمان دا رحمان څوک دی مو خو نه پیژنو الا رحمان اليمامه مشرکین وسمنګ الله ورمانه رد وکي قران کې سوره مریم کې تقریبا 15 اشکار د رحمان نوم یاد چې زمنګ د الله د یو نوم نه داخله منکر دي او د الله په دومره خپه دي غصه دي نو سم خل هغه انسانان چې چلیږي چې د الله د نومونو سره دښمنی کوي د الله په نومونو کې تعویل او تحریف کوي او تشبیه کوي سم خل دا زمنګ د الله دښمنان یو کبنی په دې باندې رب العالمین خپه یو کبنی ډیر زیات علي شبل وران کوي زین وران رسول الله په خپل لازمه وران اگر کله الله نوم وران ول دا ګوره بد کار دی اوس خبره په بل طرف روانيږي به ویل هذا ما قضاه الله هذا ما قضاه محمد دا هغه سړي چې فیصله کړي بده باندې محمد رسول الله د سهيل ابن عمر سره ویل کړه محمد د نوم رسول ران کا مونږ ته شرط پر رسالت پیژنو کوم ته ومنو چې ته د الله رسول نه په دې وخت کې به زموږ اوسو ټکر په سبانه دي جګړه پس کوو
علي بن ابي طالب له اوران کاغه زینوران رسول الله په خپل اوران کې قران کې الله سوره فتح کې محمد داغه تشکیره وکړه تاسو اوران کې الله زینوران زبې قران کې ذکر کوم ارڅو به تر قیامت پورې لولي دا رسول الله سره زموږ الله فضل او احترام چې دا مسله کله وشوله زنانه په دې کې رااله کلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط شل زنانه وسره رااله دوی طلب وکړي چې دا موږ له واپس کې رسول الله د دې باره کې لیکل نه دي شوی دانه کیږي اول نه کیږي یو خو زنانه ډېری کمزوري دي چې شرط دوی له واپس کړي شي کېدې شي په دیوالو باندې ایساغه مرتدي شي دویم د مؤمن زنانه او د کافر انسان په خپل مابین کې نکاح نه کیږي او د ویل چې څومره مال د خلکو ځان سره راوړي زنانه هغه بیرته واپس کړي ځکه اسلام د چا مال وګي نه دي او دیم ویل چې اے صحابه او کسان زنانه چیرته غیر مسلمي هغه طلاق کړي د عمر شپ د زنانه مکه کې وی هغه ټول طلاق کړي پری خو دی یو معاویه سے بنګا کړه بل صفان چې هغه وخت را دوی ایمان نه راوړي دا مسله چې کله وشوه د زنانو واپسی د لانړه الله رب العزت رسول الله رسول کې دا خبر ورواچول چې د هدايا علاله کې او سرونه وخري رسول الله شکر دا امر وکي ملګرو هیڅونه ویلي د دې ملګرو په دې خبره کې دا مقصد نه و چې رسول الله خبره درچ کې دې چې تخفیف الله راولي د ام سلمې کور لره رسول الله پریشان وې دا ولي و ما د ملګرو له امر وکي هغه منل و سبق خپل اول هدايا حلال کو به سر وخره دا ملګری خپل دا کار وکي او خیر زنانه رسول الله شکر دا کار وکي نو هغه یو بل سرونه وخره له دومره غوسه چې نږدې یو بل سرونه غوڅ رسول الله به ترغیب ورکړي چې قصر وکړو وخته و نخرل کم کړه رحم الله المحلقين الله درهم کې بری سرخرین کو باندې رسول ملګری ویل ول مقصرین دریم کرته نشي ویل سلورم کرته ول مقصرین چې روان شو عمر شه ورته یا رسول الله تم له نو ویل شم به عمره لزم وېد چې کوم نو ویل سکال وېسمه د امړي والله جنت له بوجو کوم نه بوجي ولنه وېمون په حق باندې کوي ولنه ویول به مونږ جګړه نه کوو وېزد الله رسول ما والله اسما کومه کې معنی ځای کوي ابو بکر الله هغه مرته خبره وکړي او به ویل رسول الله بس روان شه الله سوره فتح نازل کړه عمر سے بل تعالی راشه چې دې په ویل ودا څنګه فتح را دغه خو ظاهري موږ تاوان میراوش وې دغه فتح را نو په دې کې لوی مسله دا و چې ضعفاء او مجاهدین له او مسلمانانو له عثمان ابن عفان تلقین ورکړي او تسلی ورکړي و یو را شروع شو بدی کې اولنې کس ابو بشیر راغی رضی الله تعالی عنہ کله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه کسان بشرانه ویل یا محمد الاحد بیننا وبینک اذا الله نبی د زموږ اوسه ما بین کې چې کوم لوځي کله شوی دی چې زموږ ملګری برا واپس کیږي او سونه دغه له هاسته وکا ابو بشیر موږ لراکا رسول الله ابو بشیر لویلي چې ورش هغه ویل یا رسول الله دا ولي ما خو ایمان راوړل د اخرک مال تعجب را کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته دوه خبره وکړه یو دا چې ګور ما د وادي مسله کړي د زبر واده باندې پابندي کو او رسول الله ډېر سخت پابندو کله کافر انسان سره دی واده کړي ولې نه هغه باندې پابندي کوي شوا د دې خبر نشه کړه په میدان د جنگ کې سر لاندې وته حربانو سره الحرب خدعه التبه چې څنګه دوکه د قوم لور کولې شواره کا ځکه هغه میدان د جنگ دی او بل بشارت ورکړي چې ابا بشیر احسبر واحتسب فان الله سيجعل لك ولاصحابك فرجا ومخرجا كما قال الله تعالی او سره ملګرو لپاره اخره ولې صبر کوا ابو بشیر روانش ذو الحلیفه الاخیره شکل ورشد چې د مدینه میقات دی تقریبا د مدینه او د ما بین کې شپږ میله مسافه ده د غرمې ډوړې لکین است کجوري وغیرہ ده خړلې نه یو کافر دی بل کافر د خپل تور راوي څورته وی ویلې چې لکه دې توري لوګره څومره مزیدار تور مې اخصه او دا ډېر یو زرناک تور د ډېر مسلمانانو په دې باندې وژلې پیوالې مې دي هغه چې وکړه ابو بشیر ورته ویل چې موږ لمر کولې شو غني شرا کولې وی ګوره وکله چې د تور ابو بشیر واخذ اړه ولې راړه ولې لکه دا ډېر مزیدار تور د یو دم شړق شوی د کافر د سری ور عقل ته تیو ورسو چې الته دی وګرځول دی بل ود انګل صحرا په طرف باندې منډه نکړه د محمد رسول الله په طرف باندې د عملګری راغی مسجد نبوي باندې را داخل ش د صحرا په طرف باندې ځکه منډه نکړه چې د ابو بشیر دا اوس التم وجنی وکړه چې جمعه لراغه رسول الله ویلې ودا چې وسړی د جده باندې یې را داخله شوی دا نازل شوی دا
و چې کله راغی وسه شل د ابو بصیر خو هغه وجه عثمان وجني دی وخت کې ابو بصیر هم راغی تر وسره رسول الله چې نظر په ورپریو ته ویل لامه مور دی برش در شفقت خیره ده لکه موږ ته شو بل لو چې لکه غرق شیدل څه چلو کې وی ویل د ابو بصیر خود شیدل لکه د ور لړونه کده سره بل کس پیدا شوندا کې د شیدل ټول جهان رسول الله فرمای ور واچ داغه د خبره او د حدیث مقصد داو ابو بصیر چې کله پوښتنه چې رسول الله مې اوس ور کوي به نو ورته ویل چې اې د الله رسوله یو کرستا خو راغلی او موتا دشمنان له تسلیم کړم ته په خپل لوس کې بالکل پابندی دی وکړه دوباره زه دې خلکو خاله نه ورسم لاړو عیسی العقیله سیف البحر بعض خلک الفاظ سیف البحر استعمالي دا سیف البحر نه بلکې سیف البحر دغه خاله لاړو دا د شو علاقه چې پاغیزه کې غرونه او ونی وي د شو پټ باندې زیو دلیل به دی باندې چې د مجاهدینو اکثر د وسیدو چې هغه غریز علاقه ونی سمچي التر انسانانو مرور وغیرہ دا کې دي نشي الته اکثر داخله وسی التلاړ چې کله غیزه کې دا پاتې شو تاسو اسه کې د ابو بصیر او د ابو جندل د ایمان لو ګورئ ګوره د ابو بصیر ایمان راوړ رسول الله واپس کې دوباره ګور بین دوی ویل چې ما واپس کې پر رسول الله باندې چرته بدګماني ونه کړه چې دا څنګه امره ما پتا باندې ایمان راوړ ته ما دشمنان لور کوي زغ خپل کار کوا وی ویلې زب واقعا په مرتبه تابع کې او محمد رسول الله واقعا په مرتبه مطبوع کې زب داغه خبره منم اگر کاغه مل ارس ولي ونه وي عيسى الاخير زم بدګماني ونه کړه قوي ایمان لرو او قوي ایمان مخکې ودرس کې ویلې شوی و په دې باندې انسان لنه سپیږي چې کله شل کارونه سړی وکي اجمالی ځان سره یاد ساتي ځکه د ایمان قوت چې کله په انسان کې موجود شي دا به خلکو نه ګلی ملي نه کوي زمون یو ملګری بل ملګری خبرو کې څنګه پریشان شي لکه تاسو مر عقيدي ملګری د خبره مال وکړه داس ما امیر دې خبره مال وکړه ځ خپل کار دی کوي ناغه په دې باندې چې الله په مخلوقاتو کې به سوچ کوي دویم در رب العالمین په نمونه کې به سوچ کوي دریم قران کریم کې به سوچ کوي څلورم در رسول الله تابعداري وکړي لکه د ابو بصیر چې کوله پنځم د الله نه بدعاګانې غواړي چې الله قوي ایمان را شپږم در رب العالمین ذکر وهم کې اخلاق بزن کې پیدا کړي او اتم د محمد رسول الله معجزات به پیژني نه هم د رسول الله شخصیت به پیژني چې دا نبی څومره اوچت انسان دی لسم د هر قسمه کفر او شرک نه جدایي ایو لسم رب العالمین له وخت ورکول دولسم د نیکان علماء سره ناستا دیر لسم علم د قران او سنت سوال لسم عمل د الله لپاره کول پن لسم د ادب نه کار اخسره شپارسم د الله د بندگانو سره مینه محبت ولسم د هغه کارونه لري کېدل چې تا د الله نه لري کوي نن اتلسم عمل صالح او نن نسم جهاد او شلم د مسلمانانو سره مینه او د دې ابو بصیر او د قشن د ابو جندل په زړه کې د الله مینه پرتا وا ذکر دې خبرو پروا ونه لولاړه د معسكر او د سنگر په طرف باندې او د الله مینه په قران راځي د قشن په دې منځ باندې راځي د الله په یاد باندې راځي د الله د نمونه سره زړه مختکول باندې راځي د الله پر رضا باندې راځي د خپل سره د الله وړاندې یو قیدی غو تړلو باندې راځي د الله د اولیاء سره ناس الله له وخت ورکول د رسول الله تابعداري د الله لپاره د خلکو سره مینه کول ورانه ولا ته ټول نعمتونو نسبت رب العالمین لکول هغه کارونه کول چې دغه مخکې يحبو ټکی د امانت پابندي د وعده پابندي دروغ نه ځان ساتل دا چې کله عیسی الاخیره لاړو غریزه الاخیره د مکه مشرکان لمدا معلومات شو چې رسول الله د لوس پابندي وکړه په دې منځ کې چې چرته مجاهدین پیدا کېدل نو دوی ځکه معلوم چې لکه پلانې معسكر پلانې ځای کېدی یو بورتلو بل بورتلو بس دسته التجمع شو د مکه مشرکانو په دې کې ډېری مزیم کړي وي ذکر دزبندي شوی و قافلې تلې راتلې خودي صحابه کرامو چې کله خپل دسته برابر کړ هغه په دې اکمالاتي کاروانونو باندې گزارونه شروع کړه ځکه مسلمان له بهترین مال د الله په نسبت اقمال د شغله دشمن د مالی او په دې طریقه باندې اصول کی کفار په خپل مابین کې ودسي فوج تیار کړي وی ویل چې لکه دې محمد پر ملګرو باندې عملیات پکار دي بلانی ځای کې اپریشن کول پکار دي چې داخله موږ دل کو قواوی شکل به بوتلی د غوړ معسكر په هغه سې ټول ملګری ته ورک شو پټ شو به غرونه کې د دینه دا خبره معلومه شو چې کله د دشمن ډیره قواوی اجازهونه ټنګونه او قسم فوج د مجاهدینو بس راولي او هغه په یو غریزه علاقه کې واقعي معسكر کې حضور ورسره راشي کنه نو به پکار دا چې مجاهدین ته تیت شي ورکش د سوچو کې دیونه کې د ځان پټ کی د شي بني چې لکه زوته میدان لره اوسه مزام په وسط تخریبون نه دا تکتیک د محمد رسول الله ملګرو دی چې وسته راشي نه بزنته اخو دی خو کا دی په پازاب شي ولته به ډیر وخت وړولې شي سبب الله ته بچ کی وکله چې دا مسله وشو حتی 300 کسان له دا ورسېده په 300 جبهه باندې به د چا زورم نه رسېدو
داخله ګډه سخت قید کړه رسول الله له قاصد راولې کو چې دغه عیسی راقین مجاهدین ځان سره بوزه دا لوځ زمونږه ماتي زمونږ در تیرو خدای خلک ځان سره یوځای کا دوه موږ بالکل غرق کړو زمونږ ټول قافلې دل کړې رسول الله په واسطه ورولې کو ورته ویلې چې من محمد رسول الله الى قائد المجاهدین ابي بشير او فلان چې راځه عملګری د اسما خو الله راولې په دې وخت کې ابو بشير رضی الله عنه وفات شوی و ملګرو له ویلې مشرک اسما ایمان دې لپاره نو چې زری په دې غرونه کې د رسول الله نه جدا پاتې شم ما خدام مقصد چې د رسول الله په دې خوا کې د ګارد په صفت باندې استعمال شم خود تقدیر په خدا او چې دې غره راولې ګل رسول الله انت مدینه کې پاتې شو په دې باندې د الله خو نظر عظیم یو جمعه ته مې د قبر سره جوړ کړو او مسجد ابي بصير خو هغه قبر په دې جمعه کې داخل نه وو او د ملګری پویم نه و چې د قبر په خوا کې جمعه جوړول حرام کار دی دا اتفاقی فیصله ده که احناف دي که شوافی دي که مالکین دي که حنابلة دي که اهل ظواهر دي که اهل حدیث دي د ټول علماو په نسبت باندې چې د قبر په خوا کې به جمعه نه جوړیږي او جمعه کې بدن نه قبر نه دفن کیږي هغه به استلیکيږي تی کم قبر کې چې کم جمعه کې چې دنه قبر د غیب رسین کې داخلي منځ کې باطل یا مکروه ده بالکل کیږي نه او احناف علما دا فرمایي کوكب الدری کې رشید احمد سے فرمایي شرقا غربا شمالا جنوبا چې په کم جانب باندې دا قبر واقع شي بالکل پاغي جمعه کې منځ کېږي نه د محمد رسول الله قبر چې مسجد نبوي کې د ابوبکر عمر ابن حجر اسقلاني دغه جوابونه کړي ظاهر دا معنی چې دا په جمعه کې نه بلکې دا بار او کوټه را دا داخل کې نه دي څو ځایونه کې منځ نه کېږي یو چې په کوم ځای کې وخان تړل کېږي دویم په قبرستان کې الته منځم نه کېږي او د قشان د جنازې منځم نه کېږي او هغه حمام کې جنارینو زنانه په کې شریک لامبي به په دې موجوده غسل خانو کې کېږي او کې نه کېږي یو قول علماء دا ذکر کړی چې دې کې کېږي وجه دا ده مقصد د حمام نه دار چې الته دا غنده او په سړی باندې رانه شي جامع غنده نشي او دلته خو زه صفه ستره دي لیکن دا ابو داود شارح عون المعبود مولا لیکلی دي چې په دې سقاو کې منځ کېږي نه رسول الله د حدیث وجنه او خاص کر هغه ګرجی عبادت خانه چې په کې تصویران دي يهودانو سره عبادت خانه دغه کې دا قبر بالکل بری جمعه کې داخل نه بلکې جمعه ته بارو خدای ملګری دې مسلې نه پویم نه و چې د قبر په خوا کې جمعه جوړول داسه اوبال بمي هغه ملګری راغل دغه خبر ده چې ظاهري خدای کې مسلمانانو له تاوان معلومیږي په واقع نفس امر کې خیر دی هغه څنګه صلح د حدیبیه کې یو څو فائدې ډېر پیدا پکې خو لیکن یو پنځه پیدا دي د وضاحت لپاره بیانو یو فائدہ ده چې کله د صلح شوی نه وته دی وخت پورې چې 14 کال رسول الله په مکه کې دعوت کړي شپږ کال په مدینه الرسول کې 14 شپږ تقریبا 19 کال دومره به جوړیږي د 19 کال کې تقریبا 2.5 زره 3 زره مجاهد مسلمانان پیدا شوي دي 2.5 زره زیات 3 زره خو چې کله به دا صلح وشو رب العالمین تقریبا 10 زره کسان به مسلمانان پیدا کړ او سوال پیدا وریديږي چې دا ول مخکې د خلکو ایمان نه راوړو چې وزمر خلک زیات راځي مخکې مکه مشرکانو د خلکو ذهنونه خرابول چې لکه د محمد خاله مو ورزه او د پلار نیکه طریقه پر خود له دا گمراه دی او د لیونه دی او فلان دی او ساحر دی لکه اوس مقصد انسانان دا وایي د پلانې سره په درس کې برخه ماخله کرامت اولیاء نه مني او امامان نه مني صحابه ول کنزل کې او پلان کې او دا ټول دروغ وایي ایسا غسړې لري پاتې شي هغه الله د حق نه محروم کی خو چې کله وسړې وکړي هغه د خپل راشي چې رښتیم دا کنزل کې او کنه کوي چې کله د قران او سنت درس او تدریس او ریسه برځل کې ځونه شي به چې ټول نه خو اعلی زیاته دي دا مکینه مشکانو عادت دي چې د خپل ملګرو په ذهن کې د شي خاکور دن نه کوله دې درس مزه دې صحابه خپل مورزه ګډ وډ ودی کی او دوه کار کې دوه کار کې لکه دا ټول پریدا د دې شړې خو راشه کرشتم دا خبره کوله خو ولې په لاس منه کې نه بجبه منه کا او کچرته نه منه کول به ورته کینا د چا په خبرو به سره دوکانش او د اسلام مقصد دا چې کله خلک په دین د اسلام کې را داخل شونه به خو گزار مجاهدین په نه کوي دا گزار ځکه مجاهدین کوي چې خلک اسلام منین نو ایسو د مقابله شروع کی دغه پیدا به دا معلومه شو چې مخکې اسد قریش سره ستر بکه جګړه وا او په مدینه کې د باسي من يهودو سره خو کله چې دا صلح وشمنو دی وخت کې خیبر والا سره جګړه جوړه شو د غطفان والا سره جوړه شو درېمه پیدا چې رسول الله دعوت عام شو په خا دعوت چرته کېدونه اوس دعوت عام دی هغه په دې طریقه چې بنو خزاعه رسول الله په جماعت کې را داخل شو غنور د دشمنانو سلورمه فائدہ پکې ده ظاهري چې موږ ملګری هغه له ورجو موږ نه راکې موږ له تاوان ښکاری واقع نفس الامر کې د اخر دی وجه ده چې موږ ملګری د دشمن پر حساب کې ودرېګنو دا خو مرتدینو باندې به موږ تاسو کار لرو خپل کار کوم ځای کې هغه غر کې الله دې غر کې
او پنځمه ناشنا پیدا ده چې اسباب سره استعمالي خو کله بغیر د اسبابونو خلک کار کوي لکه توکل چې هغه ابو بصیر کړی دی هیڅ یو سبب شته نه د عیسی علیه لړ معسكر جوړ کی یو په یو باندې دي جن به باز خلکو استدلال کړی دی او توجه دی لا وې د دینه دا خبره معلومه شو کې مجاهد هغه د اسلام دشمن د مجاهدینو مسلمانانو نه طلب کی چې لکه د پلانې مونږ لراکه ګور در باندې حمله نکوو او کرامونه کې در باندې حمله کوو نو به دې مسلمان مجاهد ورکول په کار دی وجه دار چې رسول الله ابو بصیر ور کړی دی او د قشن ابو جندل ور کړی دی دا استدلال کول د دې جن بالکل غلط استدلال دی د قران او سنت نه خلاف کار دی دی وسو وجنه یو وجه دا چې په دې ځکه رسول الله د خلکو سره لیکل کړي دي آیاتار دي خلکو سره چیرته لیکل کړي دي نه دویمه وجه دا هغه خلک اگر که کافر و دی لوس ډیر وفادار و آیا دا اوس موجوده کفار چیرته دی لوس وفادار دي دوی وای چې دا مونږ کو سره دي څومره ظلمونه دي په لاس زور کړي هغه ټول استعمال کړه دریمه صحیح وجه دا رسول الله چې ابو بصیر ابو جندل ور کړو دا زموږ د الله په امر باندې په وحی باندې آیا موږ تاسو سره چیرته وحی کیږي نو چې وحی نه کیږي موږ باندې شرط هم دا حق نشته چې مسلمان مجاهد د اسلام دشمن زموږ نه طلب کوي هغه موږ د پلاس باندې ورته تسلیم کو عمر سے ورته ویل یا رسول الله ولې دا کار کوي وېزه د الله رسول الله ما نه ځای کوي الله بس ما کومک کوي لیکن کيو سړی چرته دا سر زوري شروع کی جزې ورکوما او ایس صغیر ونی و دا سړی دوی لور کینو اهل علم فرمایي دا تعاون مع الكفار دې سړی اعمال ټول برباد او دا سړی د ایمان نه خلاص ایمان نه سړی خلاصيږي په درې درش کارو باندې خلاصيږي مخکې و درس کې ویل شي و اجمالی په کې ځان سره یاد ساتي اول دا منه چې په کفر او شرک دویم رب العالمین له ناروا واسطي غنل دریم چې کله سړی مشرک له مشرک ونه وي او څلورم در رسول الله د دین سره ناقص وګڼي پنځم در رسول الله د دین سره سړی بغض ولري شپږم در رسول الله د دین پر سړی استهزاء وکي وم سړی سحر حلال وګڼي چې دا حلال دی اتم د کفارو تعاون لکه د مخکې صورت چې موږ ذکر کړي نه هم یو سړی در رسول الله دین نه باز خلک مستثنا کی چې پلانې سړی خیر د عمل پیونه کی لسم در رسول الله د دین نه اعراض ایو لسم غیر الله له سجده کول دولسم قران کریم او دینی کتاب په قاذورات او ګندګي کې غرزول دیر لسم ګناه کبیره کول او همیشه او حلال ځان لګڼل سوار لسم د الله د ربوبیت نه انکار او پنځم دین د اسلام هغه تر باز وخت پورې خاص کول او نور زمون په وخت کې هغه ختمول شپږم د عالم قدیم ګڼل ولسم د قران د الله کلام نه ګڼل اتلسم ملائکه د الله لوري نه ګڼل نو نسم د محمد رسول الله ملګرو لکنځلې کول او شلم شکل یو سړی په قیامت باندې ایمان را نوړي یو وشتم چې کله سړی د يهودو نصارو د قانون لبیک وای په نسبت سره د قران او سنت قانون لا دویشتمه د مسلمانانو په خلاف باندې اسلحه راوچتول او درویشتم علماء دا ذکر کړی د رسول الله د سنت پر استهزاء څلورشتم د اسلام په دین باندې ناشکری اسلام باندې پنځشتم مسلمانانو له ضرر ورکول شپږشتم سړي سره دایره نه پیدا کېدل چې الله باندې د اسلام وانلی او وشتم د ایمان په نعمت باندې ناشکری اتوشتم مؤمنانو له ضرر ورکول نه وشتم د دایره سړي سره نه پیدا کېدل چې الله زمانه دا وانلی او درشم علماء دا خبره ذکر کړي د خلکو په وړاندې یو عمل چې به ځان لشي بل یو درشم د يهود نصارو سره موالات دو درشم د هغه سره مشابهت او درې درشم په ګناه باندې اصرار کوله دا درې درش کارونه چې کله سړی وکړي نو دی وخت کې دی انسان ایمان بربادیږي وخت تخریبيږي یو په دې کې دا التعاون مع الكفار د کفار سره تعاون دی مسلمان نیول او هغه ورکول خاص کر په مقابل به څو پیسو کې چې دا پیسې مال راکړي مسلمان مجاهد ورته بغوته کې او هغه یې دشمن ور باندې شاپوي او هغه غیر کې صاف دي عمل باندې ستا ایمان برباد شو تخریب شو ته په قیامت کې همیشه په جهنم کې اوسېږي تاسو ما خطرناک مسله دریم په دې کې دا خبره وشوله چې د عمرې جواب هم شو ان شاء الله بر روان کار به تاسو عمره وکړي او د محمد رسول الله د نوم بیزتی شو دی وکړه الله دغه عزت وکړي قران کې ولي کلو او د صحابه توصیف وکړي چې تراهم رکعان ته داخله ګوري رکوع کوونکی سجده کوونکی په دې مخ کې به صلات معلومیږي چې تهجد کوي زیړ زیړ رنگونه یا د قشند مجاهدینو په دې مخ کې نورانیت تاسو د وګوري تجربه سره معلومه ده چې کوم یو سړی د الله د رضا لپاره jihad لوته لري هغه په اعتبار د بدن سره څومره تور شکل ولې ونه لري الله په دې شکل کې نورانیت ته کې اقا مجاهدینو تصویرانو وګوري واغه خلک چې هغه د په آرام باندې ژوند کې به دوی تصویرانو وګوري اې دا دوړ دی په سره فرق لري کني لري زموږ الله پاک کې خصوصي ځای به خود لیدا قشنګ فکرې د خلکو سره راکاږي ځان لا او دا مسله به معلومه شو چې اول درې سره کسان مسلمانان به الله سره خو چې کله فتح مکه وشو تقریبا 1,40,000 سره مجاهدین مسلمانان پیدا شو دریمه مسله به دا وشو چې بده منځ کې وبله غزوه وشو
د بنو فزارونه یو سړی راغی عبدالرحمن په نامه نیمه ډېر مزیدار نه خو لیکن دا خراب او خطرناک سړی و د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د زکات وکام په یوځای کې و د رسول الله خادم الته وسره رباح په نامه یو بل غلام او سلمہ ابن اکوع مو استد عبدالرحمن څخه کسان پیدا کړو ډیر شوقه او عملیات وکړه په دې وخانو باندې وکانم د ځان سره بوتلو د رسول الله خادم هم شهید کی سلمہ ابن اکوع په دې مجلس کې دا وزم موجودو دا اقا سړی دی چې د اسنه مخکې منډه والا د وکنه مخکې منډه والا حتی د غش د مرمۍ نه مخکې تلو او کله غره په یو طرف باندې یو ملت کې به بل ملت کې به سره بل طرف راغلو لکه پیری او د سیرت والا لیکلي دي وې دومره خطرناک لاسونه وتا به دا ګمان کو لکه د وخ لیچی د وخ لیچ زګ زګ لاسونه وقوي دا فرمایي چې ما وکو اسو هغه مې تل حل ورکه چې کله دوی دا کارو کنه منډه مې کړې غونډې و ختمه و مې یا صباحه د مدینی والا لمه आवाजونه ورکړ چې مصیبت راغې او پیدل مې پسې واښول و منډه دا غوي د سونه د وکانو د منډه سماره خو حتی تر دې پورې چې د وکان مې ته ټوله اشاره کړ چې وکان مې تر سر کې به مې منډه واخصو دی ویلي انا ابن الاكوع زدا اكوع بچي ما واليوم نن دا ورځ د بخیلانو رزلانو دا چې تاسو به بخیلانو رزلان جوړیږي او کسو وی تر دې پورې چې دویم چپه کې مې داغونه ډیر صادري وغورځولې د پاسم پیتی کې چې محمد رسول الله معلوم شي چې دا سلمہ ابن اکوع ان ولې تر زوبره به د شک ورکی نشي وی دوی یو دلیل نه وته زدي غر له وختم د پاسم غټه غټه تیږي بشرا واخصه دي قوي مجاهد یو کس یو بس د دیش کسانه مقابله لراغه وی دا غټه غټه تیږي میرا واخصه د مخه مې ورته وشتا وی اسه میرا تاکړه په بل طرف دوی د غرمې ډوډۍ په وجه کې خوړه زه د غره ورته په دې جانب کې ولاړم وی دوی په هغه جانب کې څلور کسان اسما په راځي کړه وی ما ورته چیلنج ورکړي چې اے خلکو زما په څه کې تاسو را روان شئ مانی ولې نه چې زړه قوي سره د الله په فضل خو چې ما چاله قصد وکي یا ساتي چې هغه ورسمانه بچ نشي پاتې کېږي و مې راوي وی په دې وخت کې محمد رسول الله عبد الله ابن ام مکتوم معذور صحابي د مسجد نبوي کې د خپل ځمن نائب مقرر کړ مقداد سره اغله جنډه ورکړه او ځان سره مجاهدین را روان کړو دریشا سوران او اخرمه ابو قتاده او مقداد ودا چې کله ورسېدل عبدالرحمن په اخرم باندې حمله وکړه وی ساغه شهید کی ابو قتاده چې عبدالرحمن باندې حمله وکړه نو هغه وی وژنه مردار کی نو په دې وخت کې دغه نشه کوم سامان نه پاتې شو ابو قتاده ور باندې خپل صادره واش منډه دغه د په روان منګیو وی دې وخت کې د رسول الله ملګری شرالل او د دې ابو قتاده صادره ویل ان لله وانا الیه راجعون استشهد ابو قتاده شهید رسول الله ملګری هغه شي شوین دغه صادر دی وې تر دې پوری چې زه قرب راقله دلته دوی رالو دوی چې نه کې وبس کړي وې موږ مقابله وکړه خلک مو واپس کړه رسول الله لمی ویل چې اې د الله نبی یو څل کسه مجاهدین مالاله کدا ټول انسانان څخه الله سړي زرا ولم رسول الله بس موږ خپل کارو شنو رسکو و تکتیدل او سم د معجزې په طریقه باندې معلوم کړ چې بني غطفان کې وې دوی روان دي اېدینه دا خبره معلومه شو چې جهاد د تر قیامت پورې جاری کې په یو جګړه کې مجاهدین کامیاب نشو مقصد بدني چې ولې مونږ شهیدان نشو اولی مونږ کامیاب نشو دا ټول عمر دشمن سره ډغره کدی کې نه بلکې او رسول الله بیرته واپس شو په اخر باندې جنازه مونږ کړه چې رسول الله عادت او شکل په شهدا باندې جنازه کول او کله نه ویلې وېزمن په شاسوارانو کې هغه چې د ابو قتاده او په دې پیدلو کې سلمہ ابن اکوع دی غنیمتونه میزان سره واخصه سره محمد رسول الله په ورسره کې نستم خپل منقبت ذکر کړي وې دوه برخه مال راکړه د پیدلو او سواره غنیمتونه د ملګرو مابین کې تقسیم کړه چې کله دا پروګرام شو نو دینه دا خبره معلومه شو چې رسول الله په ملګرو کې بهادر ملګری نشتا ټول بهادر و دویم ته دا خبره معلومه شو چې مدینه باندې نور حمله نه کیږي وجه دا چې د قهرمانانو او ابطال په یوځای کې موجود وي آیا پاغي باندې دشمن به حمله کولای شي نو د اسلام دشمن لدا خبره معلومه شو چې اې د اسلام دشمنه اسلام باندې عملیات او تعرض نه کوي کنه په دې کې د ابطال او قهرمانان دي لکه دې سلمہ ابن اکوع بچین د دې ابو قتاده بچین د دې مقدار او د محمد رسول الله بچین چې د شي جواب تعالی درکې لکه څنګه چې موږ مشرانو دې مشرانو له جواب ورکړي دي الی یوم القیامه څلورمه مسله به دا وشو چې رسول الله د دعوت په بل طریقه وشتروش وس مجاهدین او رسول الله دشمنان له خطونه لیږي ځکه دعوت کړو د کتاب په ذریعہ کړو د کیسټ په ذریعہ کړو د موبایل په ذریعہ باندې کړو تقریر په ذریعہ باندې او کړو د قران په درس نبی کریم علیه السلام مصعب بن عمر وسله ولېګو وتر قران درس کوه معاذ بن جبل یمن ولېګو بس ودا دعوت دی قران درس راځي کېدل بس دا دعوت نو خطونه شروع کړه اولنې خط ولېګو نجاشي پاشاله دله درې کړته خطونه لګلې دي یو چې کله جعفر صاحب دلاله الته خط ولېګو
چې دا محمد صلی الله علیه وسلم د نجاشی لا او داس مار تر زمانن دی او د قشملګری مې د ګور په دې باندې تکبر ونه کی هغه به ډېر اکرام وکي مخکې د سیرت واقع ذکر کړی شوی و چې د مکه مشرکانو په دوه کسان را لګري او څه تحفیم راوړي وي چې ځان سره سرمنې وي چې دا نجاشی بادشاہ په خپل لاس کې والي او تر څو پر رسول الله تر زمانو د ملګری ور باندې زده کی خو خبره بالعکس وا په خط کې ولیکل من محمد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى اسحمه النجاشي عظيم الحبشه دلیل په دې باندې چې مکمل بسم الله وسړې په خط کې لیکي بسمه تعالی باسمك اللهم واسم شبكه ذلك الناروا بدعت اول خو مشرکین عادت خو په صلح د حدیبیه کې چې رسول الله ورکل د مجبوریت د وجې او واسم شبكه تدامنه چې یا علی مدد زموږ څومره مسلمانان دي ځان له سنیان وي مسلمانان به وي او کله چې خط لیکي نو به ولګي چې وسو شپګه ته دي دا مطلب چې موږ د الله نه سواره په دغه علی له مدد وایو د ایمان نخلاص او خلاص نشو دا مکمل بسم الله دیم ته دا خبره معلومه شي سړی خپل نوم لیکي بری خط کې او دریم چې چاله لیکي هغه نوم لیکي اسحمر غنمو او داغه په توصیف کې اله عظیم الحبشه ځکه داغه توصیف شو کې هغه بری دعوت کړي غټ اثر لري د شونه وی چې اله عظیم مطلق عظیمه اله عظیم الحبشه وی ویل زد الله حمدنا بیان واشهد ان لا اله الا الله او گوی کوم چې نشه حقدار د بندګۍ شواد الله نه واشهد دا گوی کوم چې د عیسی د الله بندري او دا د الله رسول له او دا د مریم بچی او مریم چې دا هغه الطيبه پاک زنانه ده او دا د الله وینځره او دې چرته زنا نه دا کړی او ما ستا خیر خوای کړی ته ما خیر خوای قبول کا اسلم تسلم اسلام راوړ ته سالم پاتش او السلام علی من اتبع الهدى وکله چې دا خط وکړو نو عیسی ایمان او اسلام راوړو بیرغه خونه رسول الله لا ختم راولې غلو ام حبیبه او دغه محرم خلاص کې اگر کدا مخکنه مسلمانه وا او سلام پر رسول الله باندې راولې غو زکه چې نبی کریم علیه السلام پاک سلام زکه ونی ویل چې هغه ایمان راوړی نه و پنځه زینو کې سلام جایز نور پټول زینو کې حرام یعنی په دې پنځه زینو کې حرام نور پټول زینو کې جایز یو په يهودي و سلام ناشوي دویم په بدعتي باندې دریم د ګناه کبیره والا باندې او څلورم چې انسان باور براز نه شي اگر که باج علماء په دې کې اختلاف کوي او پنځم پر دې زنانه چې کله دغه نه فتنه جوړیږي و الا که فتنه نه جوړه د پیغام سلام اچولې شي نام کال باندې پیدا وفات شو رسول الله ملګرو له وساسو هغه سوای ملګری وفات درځي چې غیبانه جنازه پیو کو اې دینه دا خبره معلوم شي چې غیبانه جنازه ګوره پکار ده خو کله کله همیشه عادت باندې جوړای څه مطلب کچیرته په هغه مړي باندې خلکو جنازه کړي توحید والا دوباره په مکوا لیکن که اخو دي خلکو به جنازه کړي خیر ته به دوباره په کولې شي او به خوب کې مې دلته سپینې جامع غوښه ودا کې نه د جنت نه دویم خطیب رضا امیر راولې غلو نائب لا هغه کې به دوه قول دي چا ویل چې هغه قبول کې چا وی قبول نه کې دریم خطیب مقیقس بادشاہ خواله راولې غو څلورم قیصر او پنځم قیصر لا شپږم منذر ابن سواله وم حوزله اتم غسانی لا او نه هم چې عمان لا وکړه روانه چرته په ورځ باندې چرته ان شاء الله ژوندو به بد رسول الله دا خواګه او فرمانه الفاظ چې محمد صلی الله علیه وسلم څومره وکړ دي الفاظ کم استعمال کړی دي او معناګان ډېر دي کم خاتون دي خلکو لګری دي داغه خاتون چې اکرامو کې چاونه کې هغه به ان شاء الله به بیان کو رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تعالی دې نصیب کړي دویمه خبره ده چې ان شاء الله روانه جمعه خو دا درس نه د تفسیر بل جمعه کې به ان شاء الله ورمانه خبره کو دي کې به رخصتي بل چې سبب موږ سره درس وسوسه وجدار چې سبا ان شاء الله په دې مدرسه کې دارالقرآن کې د مسبکین منځب سره متصله دستربندي شروع کیدون کړه خپلم به کې برخوال نور ملګری به کې برخوالو نو د دې وجنه سبب ان شاء الله موږ سره درس رخصتي کله خالی پورز باندې چرته جون باقیو به ان شاء الله سوره فاتحه خیر موږ ته شروع کوو رب العالمین موږ ته د قرآن سره بشریت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین